رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغی او ته ویل چې یا رسول الله ما ته نصیحت وکړه خو لطفا لږې لنډ وکړه، یعنی ما ته یو څو ټکي نصیحت وکړه. نو ما ته دا جالبه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم به څه ورته ویلي. نو د حدیث زه نورم متوجه شوم او ومې لوستل چې 3 شیان ورته ویلي وو. اول دا چې هر یو مونځ کې داسې وکړه چې دا ستا آخري مونځ دی. دویم نصیحت داسې څه شی مه وایه چې سبا ته د هغې بخښنه غوښتلو لپاره محتاجه شي، یعنی هر خبر باندې فکر کوه او بیا خبرې کوه. او دریم نصیحت چې هر هغه شی د بل چا په لاس کې دی هغه ته تقاضا مه کوه، ځکه موږ وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله موږ ستا عبادت کوو او صرف تا نه غواړو. او دا بل حدیث هم دی چې کوم شی د بل چا په لاس کې دی هغه ته تقاضا لري نو ستا به احترام کم وي، او چې کوم شی د بل چا په لاس کې دی او ته تقاضا نه لري نو خلکو سره به ستا احترام ډېر زیات وي. نو امید لرم دغه لنډ حدیث او دغه لنډ قدرتي نصیحتونه ته په ځان تطبیق کړي تر څو پر صحابه کرامو باندې کامیاب پاتې شي.